بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین حکیار، تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله ریسک مینجمنت وایو، ریسک مینجمنت بیسیک سٹارټ والو او همدا رقم ان شاء الله دې سیریز کې به مکمل ریسک مینجمنت باندې غږیږو. کوم کوشش کوو چې ټول ډیپلی یعنی مکمل منظم سټپ بای سټپ ښه تشریحي ریسک مینجمنت زه په هر ویډیو کې ایکسپلین کوم. هر ویډیو کې بیل بیل موضوعاتو باندې چې څنګه تاسو خپل اکاونټ کې کنټرول وکولی شئ او څنګه تاسو د تاوان نه ګټې ته ځان چینج کړئ. دې ته ریسک مینجمنت وایي، یعنی مطلب د اکاونټ چلولو طریقه په منظمه توګه سره. صحیح ده. اصل کې ریسک مینجمنت تعریف څه شی دی؟ تعریف دا دی چې د خطر کمول، صحیح شو، او همدا رقم د خپل پیسو کنټرولول چې تر څو های تاوان نه بچ شي. د کوم بازار کې؟ فورکس بازار کې، عموما ټریډینګ بازار کې. صحیح ده. ښه، بل چې دی موږ سره ریسک مینجمنت. ریسک مینجمنت څه شی دی؟ ریسک مینجمنت که تاسو کله نه کله اوریدلی وي یا کوم ویډیو کې م کتلی وي، اکثریت یا کوم یار دوست چې تاسو ټریډینګ کوي هغه اکثریت وایي چې موږ په لاس کې یو، تاوان کې یو. نو د هغې وجه غټ علت څه شی دی؟ غټ علت یې دا دی چې هغلته هغوی څه شی کوي، هغه خلک هغوی اکثریت دغه تاوان چې دی، کوم تاوان چې دوی کوي، نور مثال شاته ټکنیکلی یا دی، شاته مثال دوی ته دوی انالایز هم څه وي، همدا رقم د دوی هغه ټریډینګ کوم میتود چې کوم دی یا مطلب تخنیک چې کوم دی هغه دوی ټول صحیح کوي، یا مطلب دوی کلونه خواري کړي هغه ټول پرفیکټ وي، صحیح وي. خو غلطي دوی کوم ځای کې کوي؟ ریسک مینجمنت کې کوي. لنډ مثال در دا ووایم، که چیرې یو کس مثال ګټه وکړي، ګټه مثال وکړي $100، صحیح ده، یو اکاونټ دی وړوکی غټ اکاونټ دی، هر څومره اکاونټ چې دی، خو $100 د ګټه مثال وکړه په یو دوه ټریډو کې، یو ټریډ کې دا ټریډ د وکړي، یو $100 د پروفیټ وکړي، هغه $100 واپس چې کله دا بل ټریډ کوي، بل ټریډ کې هم دا مثال یو $50 ګټه کوي، صحیح ده. نو څو شو؟ یو نیم $100 د ټوټل ګټه وکړه. نو دا اوس دلته په جوش کې راغی، خوند کې راغی، وایي چې ولا زه خو ګټه کیم یا مسلسل زه ګټه کیم او راځه چې یو غټ ریسک والم چې لږ ګټه وکړم. هغه ځي مثال یو ټریډ لګوي یا دوه ټریډه لګوي په مختلفو کرنسیانو کې، یا په یو کرنسي کې یا په یو پیرس کې، مطلب سره زرو کې، بل کې یو ټریډ لګوي. هغه اب نارملی یا مطلب غیر منظم ریسک مینجمنت نه تعقیبوي. نو هغه یو سودا چې وکړي، مطلب هغه یو نیم $100 د په دوه درې ټریډو کې ګټه کړې، یا په یو ټریډ کې د یو نیم $100 ګټه کړې، هغه دا په یو ټریډ کې په څو سکندو کې دا غلط ریسک مینجمنت د وجې ټول یو نیم $100 هم تاوان کوي. او امکان دام لري چې ریسک مینجمنت غلط وکړي، امکان دام لري چې دا د خپل مکمل دا کم پیسې چې د انویسټ کړي دي یا تر اوسه پورې د کم دا میاشت کېږي د کم خواري کړي، لږ ګټه کړي، دا ټول په امکان دا لري چې دا په یو 100 سکندو کې یا 100 منټو کې دا ټول واش کړي، ټول ختم کړي. نو دې شاته اکثریت خلک دې باندې کنفیوژن یا اکثریت خلک دې خبره کې ډېر ګنګ سي ګیري چې زه مطلب ما انالایز هم صحیح دی، فنډامنټل کورسونه مې اغوستي، ټریډینګ مې کړی، مطلب کال نه زیات شو یا 2 کاله مې کېږي، زه مسلسل خواري کوم، ډیمو مې کړې ده، په ښه په ځان باوري ما، مطلب سایکالوژي باندې مې لږ کار کړی دی، همدا رقم انالایز او خلکو ته سیګنل ورکوم. خلکو ته سیګنل چې ورکوم یا کوم یار دوست ته زه وایم چې مارکیټ به ښکته ځي بره ځي، یا زه مارکیټ ته ګورم چې مارکیټ ښکته ځي بره امکان لري او هماغه رقم مارکیټ هم ځي. خو چې کله زه ټریډ وکړم څه موده ګټه کړم، واپس څه موده بس تاوان ته ځم، یا مطلب بل سودا چې وکړم تاوان ته ځم. دې شاته غټه وجه څه ده؟ ریسک مینجمنت دی، صحیح شو. بل همدغه ریسک مینجمنت د وجې 80% خلک چې ټریډینګ کوي، 80% خلک ټول تاوان کې دي، صرف دا 20% خلک چې کوم دي دا پروفیټ کې دي. ځکه چې دوی کوم مثال څنګه چې تاسو یا کوم نسې خلک دي چې هغوی تاوان سره مخ یې، هغوی خواري کړي په ځان باندې، کال 2 کاله یې کړي ټریډینګ انالایز، مخکې خبرې وکړې، دا ټولې صحیح وي، خو بیا هم تاوان کې دا وي د ریسک مینجمنت د وجې. نو دا هغه خلک دي چې 80% خلک دي، او 20% صرف هغه خلک دي چې دا شی نه یاد کړي دي، انالایز، ټکنیکل، فنډامنټل، سایکالوژي باندې لږ کار کړی، همدا رقم رو خپل انالایز هر څه کوي کړي دي، څنګه کې ورسره په ریسک مینجمنت هم کار کړی. نو ریسک مینجمنت یې ښه کړی، نو ځکه 20% خلکو کې پروفیټیبل خلکو کې دا شامل شوي دي، صحیح ده. نو دې خاطره تاسو باید ډېر فوکس، ډېر توجه پر ریسک مینجمنت وکړئ.
او همدا رقم دا ولې مهمه ده؟ مهم هم په همدې ده چې تر څو تاسو وکولی شئ چې خپلې پیسې چې تاسو په مارکیټ کې اچولې هغې محافظت وکړئ، هغې ساتنه وکړئ، هغه مطلب تاسو کنټرول کې وساتئ. صحیح ده؟ ځکه چې مارکیټ دی غلطي وکړي ټول اکاونټ نه پیسې ځي، چې یو وارې لاړې بیا خو واپس نشي راتلی که نه. نو دغه کنټرول لپاره د پیسو د نه تلو دپاره باید څه وکړئ؟ تاسو ریسک منیجمنټ زده کړئ. ریسک منیجمنټ د زده کړې په ترو باندې تاسو کولی شئ چې خپل پیسې چې کوم اکاونټ کې دي هغه تاسو کنټرول کړئ، هغه باندې پروفیټ وکړئ، هغه خپل پروفیټ بیا وساتئ. نو دا تاسو څه کوئ؟ تاسو خپل هغه غلطې فیصلې چې دي هغه هم تاسو د ریسک منیجمنټ په یادولو باندې تاسو له منځه وړئ. غلط ټینشن، ذهني فشار دا ټول د راتلو نه څه کېږئ؟ بچ کېږئ. صحیح شو؟ ښه، همدا رقم موږ اوس راځو ریسک منیجمنټ او څو نورو خبرو ته چې ریسک منیجمنټ تاسو څنګه اپلای کوئ، څنګه تاسو هلته عملي کوئ په دغې کې، او څنګه تاسو ریسک منیجمنټ اهمیت تاسو په خپل ټریډینګ فیلډ کې څنګه زیات کوئ. صحیح ده؟ ښه، دلته راځو موږ ریسک منیجمنټ ته. ریسک منیجمنټ ته دلته ما څو پکچر راغستي چې تر څو تاسو ته لږ اسانه شي. ګوره، اول دلته موږ سره وګورئ ریسک منیجمنټ څه دی. ریسک منیجمنټ شاته یا ریسک منیجمنټ په کومو بناو باندې څه دی ولاړ دی. هغې کې موږ سره یو دی انالایز. انالایز څه شی دی؟ مارکیټ کتل، مارکیټ سرچ کول. لکه دلته مثال دلته زه راغلم مارکیټ ګورم، دلته مثال مارکیټ به راځي. دا اوس دا ګوره، دا مثال ایکس یو اس ډي ده. اوس مارکیټ روان مارکیټ دی. نن څوم تاریخ دی؟ 14 جنوري 2025 دی. نو او چې ورځ ده؟ د پنجشنبې ورځ ده، ترزډی ده. صحیح ده؟ ترزډی دی. نو دلته اوس مارکیټ دا ولې تللی بره؟ دا انالایز موږ دلته مثال وکړئ. دلته مثال ماته اندازه وشوه دا یو بریک آوټ یې کړی. څوک چې بریک آوټ او سپورټ ریزسټنس نه پوهېږي هغه تېرو ویډیوګانو زموږ وګورئ، انشاءالله پوهېږئ. په یوه پوښتنه هغې ویډیوګانو باندې بعضې کې مشکل لرئ، په کمنټ باکس کې وټساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. کوشش کوم وختي جواب درکړم چې تاسو مشکل حل شي. ښه، مطلب دلته اوس وګورئ تاسو دلته دغه مثال د بریک آوټ کې واپس لږ ریټیسټ کړی او دلته واپس د ریټیسټ نه پس مارکیټ براتلی. یو دا انالایز شو. یو چې دی موږ سره فنډامنټل انالایز دی چې دلته نیوزونه وه. نن چې دی ډېر نیوزونه او خبرونه وو. خبرو د وجې موږ ته خبرو اشاره کوله چې مارکیټ کې به موومنټ راځي، ښه موومنټ به راځي، ښه حرکت به راځي. او دلته موږ سره انالایز موږ وکړو، ټیکنیکل انالایز، فنډامنټل هغه هم انالایز وشي، فنډامنټل نیوز موږ وکړو. همدا رقم ټیکنیکل انالایز هم موږ دلته وکړو. نو دلته موږ ته معلومېدو چې مارکیټ به راځي او هغه دی مارکیټ هم رښتیا نوم بره لاړو. لکه دا خو زما اوسنی نظر درته وایم. تاسو هر وخت چې مارکیټ انالایز وکړئ، صحیح شو، انالایز هم وکړئ، فنډامنټل ټیکنیکل انالایز وشو. کله چې انالایز وشي هغې نه پس ته انالایز نه پس ته یا هغې نه مخکې آیډنټیفای، مطلب دا چې یو کرنسي او پیرس آیډنټیفای کړئ، سلیکټ کړئ. هغې نه پس به ته د هغې انالایز کړئ. مطلب ما دلته پیرس آیډنټیفای کړی چې دی ایکس یو اس ډي، دا ما مشخص کړی دی. صحیح شو؟ آیډنټیفای مطلب مشخص کول. مشخص کړی مې دی، دا ما مشخص کړی دا پیر چې زه به دې کې سودا کوم. دا اوس راغلم انالایز ته، انالایز مې کې. هغې نه پس ته راغلم ایکشن ته. ایکشن مطلب زه اوس دلته پوه شوم چې مارکیټ به راځي، زه بای کوم. بای یا سیل لګول دې ته ایکشن وایي. مطلب زه یو سودا کوم، عمل کوم، عمل لاندې دغه انالایز ما خپل چې کوم کړی د عمل لاندې راولم. نو زه مثال د بای کوم، نو بای مې وکړه، دا ما یو ایکشن شو. مونیټور شوم، زه خپل ټریډ تعقیبوم. یا مطلب مسلسل څوک نه تعقیبول معنا نه لري چې زه ورته ټریډ د بیخي کېنم. نو تعقیبولو دپاره موږ سره طریقه څو طریقې دي. طریقې مثال 2 طریقې دي. هغه 2 طریقو کې هم تاسو مثال کولی شئ چې هغه هر طریقه به څو اړخونه نور لري، خو لاندې 2 طریقې دا چې یا مطلب ته ټریډینګ یو ساعت بعد، نیم ساعت بعد یا 20 منټه بعد ته موبایل کې هم د سره کنیکټ دی، کمپیوټر کې هم د سره، کمپیوټر لپټاپ ته لاسرسی دی، خو لپټاپ کې ګوري که نه موبایل کې تعقیب کوي د نیم ساعت بعد ټریډ سودا ګوري. نو تا ته چې څومره کم لیول ښکاري چې دې لیول ته لاړ شي سودا بندوم، نو بس لیول ته لاړو، ګټه او تاوان کې ګټه کې باندې که تاوان څومره اندازه تا ته مثال $15 تاوان کې روان دی، ته وایي چې مطلب دومره تاوان زه زغملی شم، بس هغې کې ته بندوي. نو هغه یا مونیټور ډایرکټ مونیټور کول، لیدل، مسلسل تعقیبول. خیر هغه خو سیم نه راځي ځکه چې خلک سایکالوژي د وجې خرابېږي. خیر انشاءالله وخت سره سایکالوژي باندې هم یو سیریز مکمل جوړو.
خو سایکالوژي هغه څه ته وایي سایکالوژي باندې ان شاء الله غږیږو خو دغه مسلسل د منیټور کول د خپل سودا د ذهنیت خرابوي دغه لن خبرې باندې پوه شئ نو دې لپاره تاسو باید ټي پی سټاپ لاس او ټیک پروفیټ وپېژنئ سټاپ لاس ټیک پروفیټ باندې ان شاء الله دې سیریز کې غږیږو چې هغه څنګه کېدی څومره لیول سره کېدی او هغه څنګه سټیج کم سټیجونه به تاسو تعقیب کوئ هغه خپل سټاپ لاس او ټي پی سیټ کړئ نو خیر هغه باید تاسو سیټ کړئ هغې نه پس چې هغه پرېښودو نو دا خپله لږ د نیم ساعت بعد یو ساعت بعد بیا سلو سلو منیټر کولی شئ خپله سودا که چیرې ستاسو ټي پي ته لږ نږدې وي یا مثال خپله یو ټارګېټ هیټ شو او تا ته اندازه وشو مثلا زما همدغه $10 زما دومره ګټه بس ده که ما مثال ټارګېټ یې $100 او ما ته $40 ګټه راکړه نو زه یې مولا دا سودا ما بس نه مارکېټ امکان لري ښکته راشي نو دې دپاره د مارکېټ لږ د سودا نه پس تعقیبول مهمه دي صحیح ده نو دا چې شو دا مې یو ریسک منیجمنټ یو حصه ده بل راځو کنټرول کنټرول همدې ته وایو چې ماغه سایکالوژي مونږ ویله کنټرول د سایکالوژي ته وایو چې دا سودا تا کړې کنه سودا تا کړې مثال تاو د ټي پی سټاپ لاس ور کړې یعنی ګټې ځای د تاوان ځای تا ټاکلې دی که مثال تاوان ته چې دومره تاوان کې خپل مارکیټ بندي او که چیرې ګټې ته ځي ګټې کې ما عمر خپل لیمټ یا مطلب خپل حد کې به بندي اوس دلته یو خبره ده چې کنټرول څنګه باید وکړي کنټرول سایکالوژي پورې مربوط دی به ان شاء الله مرته مخکې مې ویلې چې بیا به راتلونکي یو سیریز پې جوړو د خیره خو اوس دلته صرف دومره تاسو پوه شئ چې کنټرول دې ته وایي چې یو سودا مثال ته وکړه او سودا تاوان کې روانه ده ته تاوان وایي چې نه بس زه پرېږدم تاوان بس پرېږده چې روان وي خو چې کله ګټې ته روان شي ګټه کې بس تاوان د مثال تللی وه $10 او ګټه کې مثال لاړه $15 واپس ګټې ته مثال راغله یا بله سودا دې کړې هغه ګټې ته ډایرکټ لاړه $15 ګټې ته لاړه او تا تاوان یو سودا دې مثال کړی هغه $10 تاوان کې روانه نو هغه $10 تاوان دې پرېښې او دا $15 ته بس ورخطا چاله هسې نه چې دا تاوان ته راشي نو دلته بس ته سودا بنده کړي همدا رقم بله سودا دې مثال چې کړې وه $10 تاوان کې روانه وه نو هغه $10 تاوان والا سودا چې ستا کومه ده هغه سودا تا راغله چېرته هغه سودا ستا مثال راغله دغې ته یو $10 ګټې ته ګټ تاوان $10 او $10 روانو هغه دې نه بندو تا امید دا چې ګټې ته به راشي خو چې کله $10 ګټې ته لاړه $10 یا $15 یا $15 ګټې ته لاړه بس ته ډایرکټ ورخطا چوله بس دی بس بندو مې هسې نه چې بیا تاوان ته لاړ شي نو دغه دا غیر منظم خبره ده غیر منظم عمل دی کار دی نو دې دپاره تاسو باید څه وکئ تاسو باید کنټرول په ځان داسې وساتئ چې سودا دې وکړه ټي پي سټاپ لاس دې کېښودو هغې نه مخکې سودا نه مخکې باید ته ذهنیت کلیر وي چې زه یو سودا کوم یو سودا زه سټیج کې اچوم یا سټاپ لاس ټي پي هر څه تږدمه صحیح ده هغه وخت کې ته سودا بندوي چې که سټاپ لاس ته نور نږدې و ټچ کولو یا سټاپ لاس خو بیخي مه بندوي سټاپ لاس ته نږدې ټیک پروفیټ ته نږدې ځکه چې هغه موږ دومره ورکړی چې ستا سټاپ لاس یو څه ستا مثال سټاپ لاس کې $15 ایښي او ګټه کې تا $10 ایښي نو چې $7 ګټې ته لاړو نو ته ما بس دی نو هغه سیسټم صحیح دی چې $15 نه بره شو ستا سټاپ لاس څومره دی د هغې نه ګټه زیاته شوه او ستا ټارګېټ لا نه و ټچ شوی نو ته هغې نه مخکې سودا بندوی شي دا صحیح ده خو ورخطی نه ده په کار نو دې ته اب نارمل کنټرول وایي صحیح ده ښه اوس راځو دلته یو مثال وایو مثال شی دی مثال دلته راځو چې یو کس سودا کوي دا ګوره ریسک منیجمنټ یو مهمه خبره ده یو کس سودا کوي $100 یو کس دلته مثال سودا کوي هغه سودا کوي مثال دی یو سودا یې وکړه لاټ سایز یې ولګولو اکاونټ کې دي $100 او سودا یې وکړه مثال 0.015 لاټ سایز یې ولګو صحیح ده دلته د سودا کې سټاپ لاس یې ورکړې مثال د خپل اکاونټ کې مثال تاوان دې کېږي مثال د تاوان کېږي $100 تاوان کېږي د تاوان کېږي سټاپ لاس یې دومره غټ کېښودو چې د تاوان $80 تاوان کېږي او یو بل کس دی هغه سودا وکړه همدغه 0.015 وکړه خو د تاوان سټاپ لاس ډېر ټایټ کېښودو نږدې کېښودو او مثال نارملي کېښودو او هغه مثال که تاوان کې هغه د خپل اکاونټ مثال هغه اکاونټ هم $100 دی نو هغه اکاونټ چې دی هغه زه به دلته لږ زره ټرامینګ وکړم لږ به زه صحیح پوه شئ دلته راځو ښه یو کس چې وکړه یو کس سودا ده یو کس اکاونټ کې دي $100 بل کس اکاونټ کې هم $100 دی صحیح شو
دا دواړو اکاونټ اوس چې دی $100 اکاونټ دی صحیح شو دواړو $100 اکاونټ دی اول نفر او دویم نفر دې دواړو اکاونټو کې $100 دي اول نفر لوټ سایز ولګو 0.0 مثال 15 او د خپل اکاونټ کې مثال $100 دی د تاوان خطر کې خپل اکاونټ واچولو د $80 د واچول یا دا ویم نه د سی وړو کې فګر به وایو وړو کې اماونټ به وایو مثال او وړو کې نه خدا یو غټ اماونټ دی $40 سو $40 د خطر کې واچول او بل کس دی دم 0.15 لوټ سایز ولګو او د اکاونټ مثال د ریسک کې واچولې $15 صحیح شو اوس تاسو خپل وایي دې کې ګټه کې څوک دي صحیح ده منمه مثال د $40 ته د کس دغه کس چې دی دا یو د مثال $40 ګټه کې $40 خطر کې واچول خو البته معلومه ده چې دا به ګټه هم زیاته کوي ځکه چې سلو دغه کېږي نو دا معلومه خبر ده یا مطلب لوټ سایز د زیات لګولې خو ځه $40 د معلومه ده چې دا مثال که ګټه کوي سلو نو د $40 خو هغه سټاپ لاس ډېر وړاندې کنه نو هغه مارکیټ تر څو ټچ کوي شاید مارکیټ واپس ګټې ته ملاړ شي او دلته شاید په دې یو سودا کې شاید یو $80 ګټه هم ورکړي صحیح ده $80 ګټه ورکړي نو مطلب اکاونټ کېږي $180 صحیح ده دا یو دفعه چانس دی دوه دفعې چانس وي په چانس به نه ځي ټریډینګ کې بزنس کې به چانسونه نه وهي بزنس کې به ته ګوري چې څنګه ته وکولی شي د خپل ټریډینګ سیستم نه ټریډ نه چې وکړي فایده اوچته کړي او خپل ټریډ خپل پیسې هم کنټرول کې وساتي او ګټه مارکیټ نه اوچته کړي صحیح ده ګټه خپل اکاونټ ورو ګټه هم کړي نو دلته مثال د $40 ریسک کې واچول دا اکاونټ مثال د پروفیټ کې چې پروفیټ کې وکړو $80 او د بل کس چې د $15 ریسک اچولې د خو سټاپ لاس هم ټریډ دی کنه سټاپ لاس ټریډ دی نو د امکان لري چې ټچ هم کوي امکان لري چې لاندې راشي واپس مارکیټ ته ورکړي یو ګټه یو $8 زاد هغه $80 ګټه وکړه د $8 ګټه وکړه $8 د 15 خطر چا چولې د $8 ګټه وکړه صحیح شو نو دا اکاونټ شو $180 دا اکاونټ شو $180 دا لک واغستو او د سټریټیجي باندې کار وکړي دویم کس سټریټیجي کار کړه او د اولنی کس لک یعنی په چانس او قسمت معاملې وکړه $40 غټ ریس دی چې داوان کې نو $70 پاتې کېږي نو هغه باندې دا $40 څومره وخت دا ریکور کوي هغه هم چانس دی کوي کې ریکوري وکړه بیا دا واپس ډیر کم وخت تاوان کوي ځکه چې هغه سایکالوژي ذهنیت د ریسک منیجمنت سي نه دی نو د دې لپاره د په $8 باندې یعنی مطلب $15 خطر کې اچولو باندې اته وګټل ورو د مثال اکاونټ ورسو $150 ته او کدا چیرې بل ورځ خطر لګ زره های ریسک هم والی یا مطلب که تاوان مو کې نو دا صرف په ګډه کې تاوان کوي مثال د $15 وس ریسک اچولې $150 ته اکاونټ ورسو نو دا که مثال بل د $10 هم تاوان خطر کې واچي نو یو سلو تاوان وشي $10 نو یو سلو به هم د پات کیږي به هم دا ګټه کې پاتې ترسو دا واړه ټریډونه کوي نو شل ټریډ وکړي نو لا د خپل هغه پیسو نه تاوان تلاړ شي نو هغه مر خدای نشي کوي چې دا غرور خپل سایکالوژي سیټ کې خپل ځان باندې کار کوي او دا چې دا کس چې په تاوان کې دی په دویم دریم څلورم ټریډ کې دا اکاونټ ټول واش کې دوه خطر لري نو دا خطر صرف فیصد دی او دا صرف فیصد ده په یو ورځ کې نه دوه ورځې کې نه په هفته کې نه اتمن دوه ورځې بعد درې ورځې بعد که څومره دا چانس وي بچ شي په دویمه درېمه ورځ دا اکاونټ ټول واش کیږي کدا دا $100 زخم کچېره دا د $1,000 اکاونټ همي کده $1,00,000 اکاونټ همي کدا د خطرناک ریسک باندې کار کوي دا اکاونټ یو وخت نه یو وخت شي کیږي واش کیږي ختميږي نو دې خاطر تاسو کم تمور خطا کیږي دا ریسک منیجمنت دی تاسو کم باندې گزاره وکړئ کم باندې سلو کار وکړئ ترڅو تاسو پروفیټیبل ټریډر تمام شئ تاسو اکاونټ سلو ګرو شي او سلو په ځان باندې کانفیډنس زیاتیږي او تاسو پرالونکو کې چې کله پروفیټ حاصل کړئ نو پروفیټ باندې به سړي دومره زړه نه خوږي ترڅو خپل پیسې چاچولي دا غینه چې زیات شي یا خدا ته کولای شي چې خپل پیسې مباسي به پروفیټ باندې کار وکړي پروفیټ باندې ټریډینګ کې نو پروفیټ باندې سلو ټریډینګ کې هغه سلو ټریډینګ څنګه کیږي هغه لپاره به زړه تایم چې څنګه کوي شي خو تاسو دا خبره ذهن کې کینه وای چې ریسک منیجمنت لپاره تاسو چې ضرورت دی تاسو ته دا خبره ډیره ضرور ده چې تاسو باید شی وکړئ تاسو باید سلو اکاونټ ګرو کړئ دا د ریسک منیجمنت یو مهمه خبره ده خپل راځو
بل لازو دلته مهمه خبرې ته یو څو خبرې دي په اخره کې دلته کوو. دا اوس به سٹارټ ویډیو ان شاء الله بس وي. زه بل ویډیو کې ان شاء الله باقي خبرو باندې باقي موضوعات باندې باقي بل ویډیو کې لږ زره رڼا واچو. نو تر دې مهاله ان شاء الله چې په ډېر سم زده کړي وي بیا هم څه پوښتنه وي کمنټ باکس کې پوښتنه کوئ شئ، واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. تر بل ویډیو پورې په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.